د الله د حبيب حکم چې په جنازي او مړي دفن کولو کې تلوار کوي خودل ته چې د امت مشر جوړ نه به مشرا قوم خدر په دروي خاورې په سر وي نو اهم خبره و مشر جوړو خلیفہ جوړو نو د الله د حبيب دا دفن کې تاخير راغی رستو ذکر کو ليله الاربعاء د بوت پشپې باندې د الله د حبيب دفن شوه دا ورځم 13 شو د پیر سبا د منګل پنځم ورځم 13 شو د شورو پشپا خلیفہ سره بیعت شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه اصحاب رال وی زموږ د دین لپاره د الله حبيب ستا انتخاب کړي اغه د دې دنیا کې اوسې موږ ته په مصلی او درولې یاد دي در لمخې جمعه کې تیر سوره منځونه کړیو د الله حبيب ولس منځونه د الله د حبيب په حیات مبارکه کې صدیق رضی الله عنه متا ادا کړ نو چې موږ له دین د لپاره خوښ کې د دنیا بادشاہي خو یو دنیوي کار د دې لپاره د څنګه نه خوښو ټول صحابه کرامو بیعت وکړو ادا پیشنګوي د مخ کی طرف نه راغلي یو بډای زنانه نبی رسول الله تراغلي او د مسلې تپوس ته وکړو نا بډای چې تر ډېر خيار او قربان کزه بیا را نه متا سنې نشانه به تپوس کو وی ابو بکر نه تپوس کا رضی الله عنه بډای اوسو قدم شوا شر بیا وی کا ابو بکر نشانه تپوس کو وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه تپوس وی کو عمر فاروق رضی الله عنه وی د عثمان رضی الله عنه نه تپوس بډای ورته وی کدا عثمان رضی الله عنه دی الله حبیب ورته وی بیا په ژوند سکیلو بس دا د زمکه د اخیټه درته د زمکه د نشانه بهتره د فتنو په دور کې په ژوند سکه فنا خاصم یو ځل راضی د چې د فتنو د مصیبتونو او د دین د تکالیف د دور نمخ کې خار لو رسیږي ندام یو لوی غنیمت ده نو دا پیشنګوي د مخ کې نظم عزت مند ملاوي چې کله خلیفہ جوړ شو نبی عليه الصلاه والسلام ماتا ستوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده نبی عليه السلام د پیر فرض پیدا شوه وخرج من مکه مهاجرا يوم الاثنين مشرکان چې د مکې نه شړلو دام د پیر رسوا ودخل المدینه يوم الاثنين د پیر رضوا چې سردار د عالمین خپل مبارک قدم د مدینه پر ځمکه کې وما ته یوم الاثنين او د الله حبیب د پیر پر وفات شو او د الله یو عجیب شان ده باز دوستۍ داسې مقرر کړی چې دا بر نه د الله د حبیب درش په تکاله وګورو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درش په تکاله وګورو د الله د حبیب د وفات سبب د زهر نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د وفات سبب د زهر نو عائشہ بی فرمائی زد والد سر تناست قال لي ابو بکر ای یوم توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بی بی توئی اللہ حبیب په کوم ورځ وفات نا ورته وی بابا جی د پیر پر نا ورته انی لا ارجو ان اموت فيه زما امید دا چې د پیر پرز به وفات کېږي او شان الله او ابو بکر رضی الله عنه د پیر پرز د دنیا نه لاړ